پاک پیدا کړی او دغه ځمکه یې راکړې ده، اسمانونه یې راکړي دي او بیا اختیار راکړی دی. هغه ضروریات اړتیاوې چې موږ ورته لرلې او زموږ په وس کې نه وي هغه خدای راکړې. هواره خاوره یې راکړه، اوبه یې ورسره راکړې، هوا یې ورسره راکړه، بیا اختیار راکړه چې دا تاسو آباده کړئ. آبادول یې په موږ دي، اوبه او را ژوندي کولې او میوې او خوندونه او ښایست بیا د خدای کار دی، ورکوي او ورکړي دي. خو موږ د اکبر باچا لټان یو، موږ زیاتره په موږ کې بیا یي چې هر څه الله کوي. موږ په دې کې هیڅ شک نه ګڼو چې په الله یې نه کوي. خو ته به څه کوې؟ تا ځانه د جنت طوطي جوړ کړی دی، بس بلبلوګی د په لاس کښېنولی دی او بس جنت دی او جنت دی او جنت دی. خدای پاک ته نړۍ ته رالیږلی او په خولې باندې موږ دا خبرې کوو چې دلته چې څه دي دا ټول نقلي دي، اصلي په جنت کې دي. دلته دا دنیا هم ځان ته جنت جوړ کا. د چا حقونه مه خوره، په چا تهمتونه مه کوه، په چا بهتانونه مه تړه، د چا حق مه خوره، د چا سر په بډه مه وه، خپل ذره چاته نه ورکوې او د بل په حق باندې د ګونډه والې ده. چا نه د قدر، چا نه د مینې او د چا نه د عزت تمه لري او د چا قدر نه کوي، د چا سره مینه نه کوي، د چا نه تمه، چا سره د چا عزت نه کوي. دا ډېره ناپوهي ده. نو راځئ چې خپل وطن آباد کړو، خپل ځان آباد کړو، خپل داسې ژوند وکړو څنګه چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي. نو که موږ او تاسې غواړو چې ښه ژوند وکړو، دا زموږ او ستاسو په لاس کې دی او خدای پاک راته ښودلي چې دا کوئ دا مه کوئ. دا چې موږ مولا صاحب مخکې کړی او موږ د میږو په څېر یا د وزو په څېر ورپسې روانو، مولا صاحب چې هر څه راته وایي هغه کوو، نو ښه ورځ به ونه ګورو. زموږ او ستاسو د روزلو دپاره او د بریا دپاره قرآن دی او د ښودلو دپاره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. راځئ چې په دې باندې عمل وکړو او بریا ترلاسه کړو. السلام علیکم.